د یو وخت کیسه دی چې په یو کلي کې د رمضان مبارک میاشت شروع شوه او ټول خلک خپلو چتونو ته وختل او د رمضان د میاشتې په انتظار کې وو چې میاشت ویني. خو د دغه کلي امام هم د میاشت لیدو دپاره کوټې ته ختلی و او اچانک هغه میاشت ولیده او بیا امام صاحب ډارېکې لاړو مسجد ته چې اعلان وکړي چې سبا روژه ده. خودم موبایل و ضروری ایران وارای در رمضان مبارک میاش ولیده شوا او سبا به د خیره سره اورنۍ روژه‌ای او بیا د کلي ټول خلک لیټونه مړه کړي او ویده شي او بیا د پښمنۍ ټایم شي نو په جومات کې ګګو والی شي نو بیا د کلي ټول خلک راپاسي او د پښمنۍ تیاری شروع کړي. خو په دغه کلي کې دا یو ورکوټی خاندان و چې هغو هم پشلمي راپاڅېدلي وو. خو په دې کور کې علي نومي یو کس و چې هغه به ټوله شپه موبایل غږولو او د پښمنۍ غم ورسره نه و. پشمنه شروع کو خو علي ته آواز وکړئ چې راپاسې چې پشمنه وشي. بابا جانه ما ورته د درې پیرې آواز وکړو خو هغه موبایل ګوري او نه راپاسي. وای نو دې موبایل خو ټول خلک خراب کو اوس د پښمنې ټایم ته ګوره او د موبایل غږولو ته بس په روژې باندې شروع کوئ چې کله د سبا نه هغه روژه ونیسي نو دته به بیا پته ولګي. او بیا هغو ټول په پښمنۍ باندې شروع وکړي او پښمنۍ وکړي او د کلي ټول خلک هم د روژې اورنۍ پښمنۍ وکړي. الله راپاسې دي نور خو ته د کار لوښی نه یې خو دې تیارې روژې ته خو راپاسه کنه دا پښمنۍ خو کوه. حسن ته خو لا اوس هم ډېر ټایم پاتې دی نو تاسو ولې دونه د وخته پښمنۍ ته پاسئ بیا خلک د ورځې وږی څه د خیره دا خو اذان هم شروع کړو دا به اوس د څنګه په نهاره باندې دي سمه. د بان ټایم کې خبرې مه کوه خو سیده اودس وکړه او راځه جومات ته منزله چې نن ته په نهاره ونیسي نو تا ته به پته ولګي. خو بیا دغه ورځ تېره شي او د مازدیګر ټایم وي د روژې مازدیګر وي او د هر څه نه خوشبویانې راځي او ټول خلک د روژه ماتي اخیستلو دپاره بازار ته راوتې وي. خو په دغه بازار کې رشید نومي یو هلک و چې هغه به جلیبۍ پخولې او هغه به یې خرڅولې. خو رشید ډېر زیات ایمانداره و نو په دغه وجه به د هغه ګاګ سیوا و. خو د علي پلار روژه ماتې راغستی وي او کور ته روان وي چې په لاره کې ولا جمال مخې ته ورشي. اره بابا د روژه ماتیو تیم دی او ستا زوی ښځې د کور مخې ته ناست دی او ګان یې ښه کوي. جماله بچې د همه لاره ستړی کړو د کلي ټول خلک په ده باندې شکایتونه کوي خو الله دې ورته هدایت وکړي نو. خو علي د کور مخې ته ناست وي او ګانه یې لګولې وي چې په دې کې پې پلار راشي. ای علي دا تا ځانه څه کار راښکلی دی مبارکې میاشتې د بور او تا پکې ګانې لګولې دي. خو بابا جانه دا چېرته په غلطۍ کې راوښتې وه که نه زه خو نعتونه غږوم واوره. خو د علي پلار به علي ته ډېر زیات نصیحتونه کول خو په هغه به یې څه اثر نه کولو. خو بیا د رشید د دوکان مخې ته د دوو کسانو جګړه وي. ای دا تاسو څه کوئ دا خو د روژه ماتیو ټایم دی خلک کور ته ځان رسئ چې د واګانې وواړي او تاسو په شړه او په جنګونو انښتي یئ. ستاسو د روژې د نیولو څه پایدار ټوله ورځ ځان وږي تږي پاتې کوئ او چې ماښام ته لږ ټایم پاتې شي نو بیا په جنګونو شئ نو د دې روژې د نیولو څه فایده خو نشته. دغه شان دغه روژه تېره شي او په سبا لا بیا 12 بجې وي. علي رو راپاسه د ورځې 12 بجې دي اودس وکړه او تلاوت وکړه منځه ته لږ ټایم پاتې دی اسیم د نور کار خو ته نه یي. د دغې خبرې سره بیا د هغه خور لاړه شي. الخ دا خو 12 بجې دي پاسمه چې لاړ شم بازار ته او ځانه موبایل ډکمه د شپې راسره د کتو څه نشته. خو بیا علي په لاره روان وي چې اچانک په لاره کې یو موبایل پروت وي. الله دومره ښکلی موبایل چې دا به د چا نه پرېوتلی خو زه پرېږدوه د هر چا چې راواخله. خو بیا چې علي کله موبایل د ځمکې نه راوچت کړي او هغې ته وګوري نو په هغې کې 2 نومونه راشي چې په هغې کې یو نوم د رحمان وي او رحمان د علي درې ګاونډي. وا دا څنګه چل دی په دې کې خو اولنی نوم زما د ګاونډي دی. خو په دې خبرې سره بیا موبایل د هغه د لاسونه لاړ شي او په هوا شي او هغه ډېر زیات ویریږي او له هغه ځای نه منډې کړي. کله چې علي بازار ته ورسي او وګوري نو رحمان مړ پروت وي. وا په موبایل کې چې د رحمان نوم و نو د دې مطلب دا دی چې رحمان چا وژلی دی. هی علي دا سره ځان سره د ګور شروع کړي دی او خبرې کوي ونه شوی که روژې زر باندې اثر کړی دی. رشید وروره ته ګورې نه چې زموږ د کلي رحمان چا وژلی دی او دې مړ پروت دی نو اخر دا چا ووژلو. علي ستا په مزوږي خو ماته پړ ښکاري هغه اوس زما نه زه روبۍ ویري او کور ته لاړو. دا څنګه چل دی زه یم چې دې مړ پروت دی او دې وایي چې نشتی. خو بیا علي ډېر زیات خپه له هغه ځای نه روان شي. خو بیا علي واپس کور ته روان وي چې په لاره کې ورته اچانک بیا هغه موبایل راوځي. اره دا خو بیا هغه موبایل دی په کم کې چې د رحمان نوم و. خو د هغه موبایل نه هغه نومونه لاړ شي او نور نومونه پکې راشي چې په هغې کې یو نوم سلطان وي او سلطان د علي پلار وي.
وا دا څه دي په دې کې خو زما د پلار نوم هم راغی داسې ښکاري چې زما پلار هم مړ دی علي ستا سره 2 ګیټې ټایم دی که تا را موبایل مات کړو نو ستا پلار به بچ شي او که په 2 ګنټو کې تا را موبایل مات نه کړو نو بیا به ستا پلار مړ شي خو بیا علي هغه موبایل د ځمکې نه وتمبی او له پاسې پرې وخیږي خو هغه موبایل نه ماتیږي. اره دا څنګه موبایل دی دا خو نه ماتیږي زما پلار به جوړې مري. خو بیا علي دوباره په هغې باندې ټرای وکړي او هغه د ماتولو کوشش شروع کړي خو هغه د سره ماتیږي هم نه او هغه نومونه ته هم نه ځي. زما چې څوک بل څوک وګورم او ورله موبایل ورکړم چې ماتې کړي راله کنې زما پلار خو به مړ شي. بیا علي موبایل لا واخلي او روان شي چې چاله یې ورکړي او ماتې کړي ورله. هلکه ماله ښه ده چې ته رالې یارو تا ته پته را چې زما سره دا موبایل دی خو دا ماتېږي نو دا راله مات که. خو بیا ته کمال موبایل واخلي او هغه په هم ډېر زیات کوشش وکړي خو موبایل د سره ماتیږي نه. انا یار دا سم موبایل دی ما خو په خپل ډېر وس وکړو خو دا خو له سره ماتېږي نو. خو بیا علي ډېر زیات خفه شي او د هغه ځای نه روان شي چې بل چاله یې ویسي او ماتې کړي. هله راشي وروره زما دا موبایل ماتول غواړي ما په ډېر کوشش وکړو خو دا خو نه ماتېږي. Non-worriedly when I share so that the winnie mate. یار د خبرې پرېږده خو په دې کې زما د پلار د ژوند خیر دی نو ته دا مات که. خو بیا رشید د هغه نه موبایل واخلي او چې څنګه ورله یوه پیره هم خپاره واچوي نو هغه موبایل ټوټې ټوټې شي. رشید وروره ستا دا خبره هېڅ کله هم هېر نه کوم چې تا زما دا موبایل ماله مات کو که نه زما پلار خو به نن مړو. دې خامخا هلته ګورئ د شپې په خوب کې موبایل راوتی د ورځې خو چې موبایل نه خلاصېږي. ای علي پاسه د پښمني ټایم دی بیا وایي چې ما ته یې غوږ نه وکړئ. خو علي چې کله سترګې وغړوي او خپل پلار ویني نو ډېر زیات خوشحاله شي چې دا هر څه ما خوب کې لیدو. علي ته تماشا کړي وي چې په دې روژه کې دا موبایل کې را د شپې موبایل زوتي او د ورځې هم او لږ مونځ او تلاوت شروع کړه په دې روژه کې چې الله درنه رضا شي. خو بابا جان د نن نه پس زما توبه ده بیا به هېڅکله هم موبایل نه استعمالوم. خو بابا جان ما یو خوب ولیدو. او بیا سلطان خپل ټول خوب خپل پلار ته بیان کړي. ها نو تا ته دا پته شته چې ستا د دې خوب څه تعبیر دی؟ نه کنه بابا جان ما ته هېڅ پته نشته خو ته راته ووایه که نه چې د دې څه تعبیر دی. تا چې په کوم خوب کې موبایل ولیدو نو هغه موبایل نه و اصل کې هغه شیطان و او چا چې د په موبایل نه شو ماتولی نو اصل کې د هغوی ایمانونه کمزوري وو او د چا چې ایمان مضبوط و نو هغه موبایل مات کړو او شیطان ته یې شکست ورکړو. اوس ته ووایه چې تا ته په دې ټول کلي کې ایماندار سړی څوک ښکاري؟ بابا جانه ما ته په دې ټول کلي کې ایماندار سړی رشید ښکاري ځکه چې هغه دا موبایل مات کو. بچه مون ټول دا پکار دي چې د رمضان المبارک په میاشت کې موږ هر څه کیږو او صرف د الله پاک عبادت ته ځان وزګار کړو لکه چې دا د یوه برکته میاشت ده او دا میاشت بار بار نه راځي.